نو بهترین خلق هغه دي چې دا ورځ په عبادت باندې تیری بشي په ټول خلکو به تیر شي د درې ورځې پس د رمضان شپه روانه ده یو څو ورځې پس به د اختر شپه راشي ان شاء الله تعالی لیکن دومره به چې من حفظها فحفظها چې دا خبره یاد کړی هغه یاد کړی ومن نسيها فنسيها او د چا نه چې هېری شو هغه هېری شي که خوب سره کوي هم د رمضان تیریږي که سره ټول عمر په خورل کې ناسې لکه زمونږ د الکان چې لډوان کوي لډو دام تیریږي که یو سره ټول عمر د فلمونو ګوري او د پبجي ګیمونو ګوري هم تیریږي که سره د ارتغل ګیمونو ګوري هم تیریږي که سره ټول شپه فیسبوک ته نه هم تیریږي او که یو سره په اول صف کې ولاړ قرآن ته هم تیریږي زمارو په دوه سړو به تیر شي دا ورځ او دا د اختر شپه په دوه مسلمانانو باندې راشي لیکن د دې د هغه ډېر فرق الناس فی واد وانا فی واد دا یو په یو کنده کې رواني دا بل کنده کې رواني د یو به اعمال جمع کړي نیکانه به جمع کړي د الله طاعتونو د الله رضا به جمع کړي د الله مخې له رواني او دا بل تعاون سره روان د الله مخې له ځکه 30 ورځې تیر شي او په دې 30 ورځو کې د یو رمضان نشته نفع او نقله اخروی نفع 30 ورځو کې دا سراسر په تاوان کې روان دي سراسر په خسران کې روان دي نور دا د اختر شپه هر چا باندې راځي دا 30 ورځې په هر چا باندې تیریږي او په هر حالت کې دا تیریږي او مسلمانانو نیک بختی دا د سړی په دین کې تیری کی نیک بختی دا سعادت دا چې دا ورځ شپې د الله په بندګۍ کې تیر شي دا په دعاګانو کې تیر شي دا د الله رب العالمین په رضا کې تیر شي په تلاوتونو کې تیر شي او زه د سویم چې دنیا دا کارونه ډیر خدي چې سړی په خپل بچو نفقه ګټي خو په دې مېش کې سړی دا کارونه مخکې ورسته کی د کارونه لګ مهلت ورکې جزاء په شوال کې بکار شروع کو غټ اختر کې بکار شروع کو دا د رمضان یو مېش موږ الله راکړه د اړې مېړې متپریدو دا زړه چې کوم روپې موږ جمع کړل دا به اخرو خو د رمضان کې تیاری کوو چې کوم اخروی تجارت داغه کوو او د الله رب العالمین چې کوم رضا داغه حاصلو چې هغه د جمعهونو کې تفسیر بیانېږي د تفسیر ته یو 3 غنټې ورکو تلاوت چې قرآن ختمول چې سړی په شپږ ورځو کې د الله رب العالمین د کتاب ختم کړي د تلاوت تکار وایي چې د قرآن تلاوت وکړو دغه ذکر اذکار په ډیر مقدار باندې ذکر اذکار وکړو د اسلامي کتابونو مطالعه وکړو د سیرت مطالعه وکړو د مسلمانانو سره خیر ښېګڼه وکړو د مسلمانانو سره موږ احسانات وکړو د چم گاوند کې د یتیمانو د غریبانو لحاظ وساتو